سلامونه دوستانو، تاسو اوس کولی سئ چې د ترافیک لارښود له پلی سټور نه ډاونلوډ او انسټال کړئ. دلته راځئ، تاسې په سرچ کې د ترافیک لارښود لیکئ. دلته تاسو په دغه توره لوګو باندې ترافیک لارښود باندې کلیک کوئ. همدارنګه تاسو په انسټال باندې دلته کلیک کوئ. چې کله انسټال سي دلته تاسو ته د اوپن بټن ښکاري، په اوپن باندې به کلیک کوئ. تاسو کولی سئ دغه اپلیکیشن استفاده کړئ. دلته راځئ، په دغه درې خطه په کونج کې په دغه درې خطه مینو کلیک کوئ. همدارنګه کتاب مکمل موږ دلته ځای پر ځای کړی دی. تاسو کولی سئ په کتاب کلیک کړئ او د کتاب په هکله له 1 نه تر 32 فهرسته پورې تاسو کولی سئ چې موضوعات ولولئ. دلته راځئ، مثلا پیژندنه لولئ. همدارنګه په عامه سړکونو کې د تګ او راتګ لارښود. بیا چې کله تاسو دلته په وروسته کلیک کړئ، تاسو معلومات کولی سئ د ترافیکو په هکله دلته ولولئ. نقد مجازات کولی سئ تاسو دلته ووینئ. قوانین او مقررات له اول فصل نه تر 12 فصله پورې. همدارنګه ترافیکي نښې. ترافیکي سیګنالونه کولی سئ تاسو دلته ووینئ چې کوم سیګنالونه دي. همدارنګه تمرین کولی سئ، تاسو یو مقدار پوښتنې دلته تمرینولی سئ. او دغه اپلیکیشن په پښتو او دري دواړو ژبو ده. که چیرې تاسو په دري ژبه خبرې کوئ، راځئ دلته په فارسي باندې کلیک کوئ. تاسو ته ټول متن په فارسي باندې تبدیلیږي. او که چیرې تاسو غواړئ په پښتو ژبه دغه مقررات او قوانین ولولئ، بیرته دلته په پښتو ژبه باندې کلیک کوئ. تاسو ته خپل معلومات ټول دلته په پښتو ژبه ترجمه کیږي. همدارنګه دلته د اړیکې پاڼه ده. که چیرې تاسو غواړئ چې ما سره په اړیکه کې سئ، راځئ دلته په اړیکه باندې کلیک کوئ. همدارنګه دلته تاسو وینئ چې زما ټول سوشل میډیا اکاونټونه دلته لینک دي. تاسو راځئ دلته په فیسبوک یا انسټاګرام باندې کلیک کوئ. بیا دلته تاسو کولی سئ دغه صفحې نه ما سره په تماس کې سئ او ما ته مو خپل پیشنهادونه او نظرونه ولیږئ. مننه.